بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. د نن ویډیو د پاکستان څلورو وړو صوبو کې چې کوم بجټ پیش شوی دی نه د هغې باره کې ده چې موږ ته دا پته ولګي چې د څلورو وړو صوبو ټوټل بجټ څومره دی، دې کې ترقیاتي بجټ څومره دی، دوی ته به وفاق نه څومره پیسې میلاویږي او دوی به د خپل پراوینشل ټیکسز چې کوم دي خپله ریونیو چې کومه ده آمدنې چې دی نه هغه څومره دی. نو د څلورو وړو صوبو د دې اندازې نه به تاسو ته چې کوم دی یو ښکلی پکچر مخې ته راشي چې د هرې صوبې وسایل څومره دي، پیسې ورته څومره میلاویږي، د دوی بجټ څومره دی. راځئ چې جاجې واخلو. ګورئ ټوټل بجټ د پنجاب چې دی، پنجاب چې د ملک د ټولو نه لویه صوبه ده، نه خامخا هغوی چې د ملک د نیمې نه زیاته آبادي ده نه هغوی ته د وفاق نه هم زیاتې پیسې میلاویږي، د هغوی بجټ خامخا د نورو صوبو نه ډېر زیاتي. نو ګورئ د دوی د ټوټل بجټ آؤټلے چې دی، حجم چې دی هغه دی 3.2 ټریلیون. 3.2 ټریلیون آسانو الفاظو کې 3200 ارب روپۍ. ترقیاتي بجټ د پنجاب چې دی هغه 685 ارب روپۍ دی. د وفاق نه به په دې کال کې پنجاب ته میلاویږي. دا مخکې یو ویډیو موږ کړې ده، په هغې کې تاسو کتی شئ. نیشنل فاینانس کمیشن NFC یو اداره ده، هغه اداره د یو فارمولې مطابق د پاکستان د څلورو وړو صوبو په منځ کې د پیسو تقسیم کوي. نو هغه فارمولې مطابق دې کال به هر یوې صوبې ته څومره میلاویږي. د پنجاب حصه پکې ده 2 ټریلیون. مطلب دا دی 2000 ارب روپۍ به ورته د مرکزي حکومت نه دې کال راځي. صوبایي ټیکس، نو صوبایي ټیکس ته پنجاب چې دی پیرې بس ور راغونډوي هغه تقریبا 325 ارب روپۍ دی. اوس دا چې کوم دی تاسو دا پکچر په ذهن کې وساتئ. نو د سیند دا اندازه به واخلو. 3.2 ټریلیون د دوی ټوټل بجټ دی. د سیند دی 1.7 ټریلیون. 685 ارب روپۍ د دوی ترقیاتي بجټ دی. د سیند دی 460 ارب روپۍ. څومره دی کم دی تاسو اوس وګورئ. 2 ټریلیون به دوی ته د وفاق نه میلاویږي، پنجاب ته، سیند ته به 1 ټریلیون میلاویږي. صوبایي ټیکس د دوی 325 ارب روپۍ دی. نو د سیند دې ځای کې صرف خبره جدا ده چې لکه پنجاب لویه صوبه ده، انډسټري او اګریکلچر هم په پنجاب کې دی، خو بل طرف ته ټریډ چې دی، بزنس چې دی نو په کراچۍ کې دی، چې ځکه هلته کې کراچي پورټ او بین قاسم پورټ باندې ډېر غټ ټریډنګ کېږي. نو د هغې د وجې نه د څلور وړو صوبو کې د ټولو نه زیات پراوینشل ټیکسز او پراوینشل انکم چې دی نه هغه د سیند دی او هغه 374 ارب روپۍ دی پیرې. دا اندازه یې لګولې ده. دا یو پوینټ به چې کوم دی نه خامخا تاسو په ذهن کې ساتئ. بل د سیند د بجټ سره ریلیټډ یو خبره دا ده چې سیند د څلور وړو صوبو کې د ټولو نه زیات په ایجوکیشن، په هیلث او په سوشل سیکټر باندې پیسې لګوي. پښتونخوا کې چې ګورئ اوس دا تاسو چې کوم دی نه په ذهن کې دا وساتئ چې 1.7 ټریلیون د دوی ټوټل بجټ دی، نه د پښتونخوا دی 1.3 ټریلیون. 1.3 ټریلیون. ګورئ دا یو خبره په ذهن کې وساتئ چې د کله نه فاټا قبایلي علاقې د پښتونخوا حصه شوې ده، نو د هغې نه پس د پښتونخوا او د سیند په هغې آبادۍ کې فرق چې دی نه هغه کم شوی دی. اوس پکې دومره زیات فرق نشته. دغه لحاظ سره د پښتونخوا او د سیند په بجټ کې، په ریونیو کې، په ایکسپنسز کې، په دې څیزونو کې هم دومره ډېر فرق نشته. نو 1.7 ټریلیون دلته کې 1.3 ټریلیون دی. دلته کې ترقیاتي بجټ چې د سیند 460 دی، د پنجاب 685 دی، نو د پښتونخوا ترقیاتي بجټ دی دې کال 418 ارب روپۍ. 1 ټریلیون 2 ټریلیون به پنجاب ته میلاویږي د وفاق نه، 1 ټریلیون به سیند ته میلاویږي، پښتونخوا ته به څومره میلاویږي؟ نه پښتونخوا ته به میلاویږي تقریبا 670 ارب روپۍ. او بلوچستان دواړه هغه صوبې دي چې دلته کې انډسټري چې په کم لیول باندې په سیند او په پنجاب کې ده هغه شان نشته. اګریکلچر هم هغه شان نشته، بزنس هم هغه شان نشته. نو چې هغه شان نشته نو د دې وجې نه دلته کې چې کوم دی نه موږ ډېر خراب یو. د پښتونخوا خپل پراوینشل ټیکسز چې دي، پراوینشل ریونیو هغه صرف او صرف 75 ارب روپۍ ده. نو 75 ارب روپۍ د سیند 374 ارب روپو به مخکې څومره کمه ده. او دا 75 ارب روپۍ چې دي نو دې کې دا یو کریډټ به دا اوس چې کوم حکومت دی د پښتونخوا حکومت نه دوی له ورکول غواړي چې وایي په تېر 3 کاله کې دوی دا 75 ارب روپۍ چې دي نو دا تقریبا د 30 ارب روپونه تر دې پورې را رسولي دي، لکه یو په 2 یا یو په 3 باندې سیوا کړي دي. نو دا لکه دا دومره سیوا شوه نه 75 ارب روپو ته راورسېده. مطلب دا دی چې د نورو دواړو صوبو نه موږ په پراوینشل ټیکسز کې ډېر وروسته یو. پاتې بلوچستان شنه، بلوچستان چې د رقبې لحاظ سره د نیم پاکستان دی، خو د آبادۍ لحاظ سره کم دی، د ټولو نه کم دی، نو لحاظه د دوی بجټ او د دوی ریونیو د دوی هغه ټول څیزونه کم دي. نو
دا چې دی 1.3 ټریلیون چې د پښتونخوا ټوټل بجټ دی نو د بلوچستان ټوټل بجټ 612 ارب روپۍ دی خو تاسو ته دا پته چې په دې کې 70-80 ارب روپۍ ډیفیسټ دی خساره ده نو مطلب دا دی چې د دې آمدن خو د 500 ارب روپو د پاسه دی نو دې ځای کې بیا دا وګورئ دا ډېر زیات فرق دی چې دا پښتونخوا نو د دې بجټ لکه د پښتونخوا د بجټ نوم د نیمې نوم سیوا کم دی نو بیا چې سند او پنجاب سره کمپیر کړئ نو بیا خو ډېر کم راځي که نه ښه دې ځای کې اوس 418 ارب روپۍ چې د پښتونخوا ترقیاتي بجټ دی نو د دې ترقیاتي بجټ چې دی نه 260 ارب روپۍ دی خو دا په ایکچوال کې 191 ارب روپۍ دی 260 ارب روپۍ دی داسې کړی چې د وفاق هغه پروجیکټس چې هغه ترقیاتي پروجیکټس دي او وفاق په پیسې لګوي نه دلته کې ودی کې هغه هم ظاهر کړي دي چې 170 ارب روپۍ با پښتونخوا ته وفاق نه ملاویږي 1 ټریلیون به سند ته ملاویږي 2 ټریلیون به پنجاب ته ملاویږي دای ته به سوره ملاویږي نه دای ته چې د سوره ملاویږي به دې کال نه غدي 370 ارب روپۍ او د دې خپل چې کوم دی نو پروینشل ټیکسز چې دي هغه په دې بجټ کې منشن نه وو نو خو هارډلی چې هلته کې نه بزنس نه انډسټري شته مونږ څنګه وې نو هارډلی دا به سورې خدا به 20-30 ارب روپۍ د پښتونخوا بجټ حواله سره چې کوم دی یو خبردار چې پښتونخوا وایي په د ټول صوبو کې هغه ډومبۍ صوبه جوړه شوه چې دی پنشن باندې کټ ولګو لکه مطلب دا دی چې د اوس نه پس څوک هم سرکاري نوکر کېږي هغه به پنشن نه وي او دا یې په دې وجه باندې ولګو چې د پښتونخوا د تېرو څو کالو نه د پنشن هغه بجټ چې و نه هغه 22% انول انکریز پاغي کې دا نه دی چې دا 22% انول انکریز دی کېږي او 13% چې کوم نه په تنخواګانو کې کېږي دا خو راتلونکي وخت کې موږ ډېره غټه مسله شي نو پښتونخوا څلور وړو صوبو کې ډومبۍ صوبه ده چې پنشن باندې کټ ولګو وایي راتلونکي به دا نه او دا تاسو د نن چې کوم نه دا خبره واورئ چې نورې صوبې هم چې کوم نه خامخا به پنشن باندې کټ لګوي بلکې وفاقي حکومت به هم دا لګوي ځکه چې دا د آی ایم ایف نه ورته یو ډیمانډ دی او اس هم پکار لکه چې پیسو ته ګورئ بیا دا پکار ده چې خلکو ته ګورئ بیا خو هغوی سره ډېر امداد پکار دی که نه نو پښتونخوا پکې دا ده بل چې دی نه څلور وړو صوبو کې یو کامن فیکټر دا دی چې څلورو وړو صوبو لکه چې وفاق څومره پیسې تنخواه سیوا کوي نه دی هم هغه سیوا کوي وفاق 15% انکریز کړی دی درې وړو صوبو 15% انکریز کړی دی پښتونخوا 16% کړی دی نو کم از کم سیلري چې ده نه دا وفاق 25,000 مقرر کړی دا درې وړو صوبو 25,000 مقرر کړی دا پښتونخوا 26,000 مقرر کړی دا د پښتونخوا په دې دواړو خبرو کې د نورو صوبونو ولې بدل لی او ولې دا لږ انکریز پکې راوستی دی دا صرف او صرف د دې وجې نه چې په د ټولو درې وړو صوبو کې د پی ډي ایم حکومت دی دلته د پی ډي ایم حکومت دی چې ځان چې کوم دی نه د هغوی نه لږ جدا شو کي نو صرف د دې لپاره مطلب دا دی چې زمونږ بجټس او زمونږ اکنامک سټپس چې کوم دي هغه هم د سیاست نه خالي نه دي نو دا په شارټ ټرم کې که پولیټیکل فایده ورکړي هم په لانګ ټرم کې دا د ملک دپاره ښه نه دا د څلور وړو صوبو د بجټس باره کې څه مفید معلومات امید دی چې تاسو به ترې نالج اخیستی د داسې ویډیوز لپاره زموږ چینل ګورئ ډېره مننه